د دیوا قدرمنو لیدونکو او په خیر راغلی ستړي مشه د واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم او نن موږ په دې پروګرام کې په دې مرکه کې موږ خبرې اترې کوو د ریحام خان سره څوک چې یو خبریاله ده او د ولسي حقوقو د بشري حقوقو فعال هم ده او د تعلیم په لړ کې هم کمپاینونه چلوي په پاکستان کې په خصوصي توګه بیا د پښتنو په سیمه کې دا وخت را سره د سکایپ په لیکه باندې هم په دې مرکه کې په دې خبرونه کې ریحام بیبي ملګری شوې ده ملمنه شوې ده په خیر راغلی وته یو ریحام بیبي په خیر راغلی ستړي مشه ډیره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو چې موږ ته وخت راکوي را سره خبرې اترې کوي نجی ډیره مننه تاسو بلنه راکړه ان obviously situation د سدي چې موږ ټول ته پکار دي چې د پښتنو کوز د پاره اواز یو زیکو یو قوم په شکل کې واپس د یونټي پکار دي نو پښتنه کوم چې لایک اوورسیز ان دی یو کې یو اس کې ټول ته پکار دي چې د دې کوز د پاره یو ځای شي صحیح د دې کار لپاره یو ځای شي بالکل زه شروع به هم د دې نه کوم چې کوم د مسلو حل ورته ویل کېږي او تعلیم زه دغه نه شروع کول غواړم تاسو سره خبرې چې د خپل خبرو د دې مرکې نو تعلیم چې د مسلو حل ورته ویل کېږي او په پاکستان کې کوکتلی شي تاسو د تعلیم لپاره هم کمپاین کوي د ماشومانو د تعلیم لپاره کمپاین کوي خو بیا هم پرستو کې چې کوم راپورونه راځي ویل کېږي چې 2.5 میلیونه لږ تر لږه دغه ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي څه وجوهات ګڼئ تاسو په خپله د یو کارکوونکي په حیث د تعلیم په لړ کې د کارکوونکي په حیث باندې For last statistics for 22.6 million children ماشومان out of school دی او که تاسو statistics ته وګورئ نو فاټا region اوس خو فاټا نه دی خو obviously the tribal belt ځایونه کوم چې دي هغې کې ټولو نه زیات دی او بیا بلوچستان کې highest percentage of children out of school زه obviously دې ځایونو کې ما په خپله مطلب کار مې کړی دی نو I think first ذمہواری چې دا ټولو نه اول د state دی ځکه چې دا زموږ د کانسټیټیوشن کې لیکلي دی آرټیکل 25A as part of the constitution هغې کې simply لیکلي دی چې د ماشومانو ایجوکیشن د دې ذمہواری د حکومت دی نو پارلیمنټریانز پارلیمانو ته پکارو چې دې برکه اواز اوچت کړي وو ځکه چې کانسټیټیوشنل پالیټکس کې د پرایم منسټر او باسلو د پاره او دی خوا ذاتی اپورچونیسټک پالیټکس د پاره مفاد پرستی د پاره کانسټیټیوشن تاسو استعمالوي ای د پاره درنیم خلک ډي چوک پورې خلک راځي او ناستي خو د ایجوکیشن مسله obviously is part of the constitution د پاره څو کوم आवाज نه اوچتای او parliamentarians have not done their bit also دا د UN Convention on Child Rights باندې زموږه سټیټ دستخط کړی دی دا ټریټي راتیفاید دی او 1992 نه راتیفاید دی او اوس پورې د باندې کار نه دی شوی not only education is the state's responsibility د ماشومانو حقوق تحفظ meaning eradication of labor تاسو خو خبرې چې زموږ د پښتون بیلټ especially transport لار او transport کې د ماشومانو labor domestic labor as well as industrial labor دا ډیره غټه مسله ده او غینه بیا نور مسلې جوړیږي like drug addiction obviously child sexual abuse جنسي تشدد no this is root of all evil even militancy دا خلک کم چې وایي چې دا پښتانه ټول دهشتګردان دي او انتها پسند دي no obviously که الته تعلیم نه وي نو ماشوم یا زلمی به ټوپک به اوچتای نور به څه کوي obviously militancy pours in more money extremism agenda pours in more money than state does no ټولو نه اول the responsibility is with the state or bia of course parents as well who parents سره ګوره خیبر پښتونخوا کې یا د پښتون بیلټ کې روزګار نشته زمونږ ځوانان بوډاګان as well UAE کې سعودیا کې مطلب لري ځایونه کې کار کوي او خپل ځایونو کې خپل کلی کې خپل اضلاع کې جابز نشته روزګار نشته نو obviously که پلار سره جاب نه روزګار نه نو د سکول خیال خو نه راځي او ډومېسټک لیبر کې یا انډستریل لیبر کې ماشومان دونه ډیماند دی دغه خلک خو خی چې لایک ماشومان د کورونو کې کار کوي because obviously
3,000 کې یا 15,000 کې تاسو به لایک دونه زیات کار به وباسئ یو ماشوم له نو ایون پیرنټس then see it as an economic opportunity سکول له بزی اسې په وخت به بربادي سکول کې دونه تعلیم معیار مخنه دي نو دینا مخده چې دی سب کور کې کار کوي یا ورکشاپ کې کار کوي او پیسې وروړي دي صحیح تاسو ډیر په وضاحت سره دا ویل چې څوک ذمہوار دی اول تاسو سټیټ ریاست بیا دغه شانتي مور پلار او د ټولنې پکې رول یو بل اړخ تاسو بیا پکې په خوانه چې کومه قبایلی سیمې داغه هم ذکر وکړو او رابو شو زما د پښتنې ځنې کې دي چې دا سیو چې غرندم وي غواړم چې تاسو نه ډیر سوورم تاسو ډیر جوړ نظر دی په سیمې په حالاتو باندې د تعلیم او دغه شانتي نور شیزونه باندې زبراشم د پی ټی ایم په اړه بدنه پښتنو کوم پی ټی ایم دا چې د پی ټی ایم چې کوم غوښتنې دی د پښتنو د ژغورن چې کوم غورځنګ دی دا غوي چې کوم غوښتنې دي هغه ته تاسو پس نظر باندې ګورئ چې هغه غوښتنې مطلب هغه دا وایي چې د آئین او د قانون سره سم دي نو اول ته دغه وایي د پی ټی ایم د غوښتنو ته پس نظر باندې ګورئ ګوره د پی ټی ایم پښتون تحفظ موومنت ای څه غواړي اخو د ټوپک خبرې یا د جنگ خبرې نه کوي او د دهشتګردي خبرې نه کوي اغي د منظور پښتين خبرو کې ماته خو ټول سپیچز مې اوریدلې دي اغي کې د مینا خبره ده کې د پښتونوالي خبره ده اغي کې د رورولي خبره ده اغي ډیماند مطالبات دا د پښتنو د لپاره انصاف غواړي نو دې کې څه is this an illegal demand دا څه criminal demand دی نو زه خو د پښتون تحفظ موومنت دا تحریک کوم چې شروع شوې ده ماته د ښکاری چې دا د within the constitution او د آئین او د قانون لاندې دا مطالبات دي او د دې the state's response has been unreasonable ریاستي انصاف غواړو ټول پښتنو د لپاره او دې کې څه ماته خو نه دې کې ایلیګل غیر قانوني یا غلط خبره یا تخریبکاری مسکرینټ بیهیویر ماته خو جرم نه ښکاري او دا کوم چې لیبلینګ شروع شوی دی سپیشلی زدا غواړم چې دا 5th generation warfare labeling کوم چې شروع شوی دی this is very negative او نن دونم می رخه شو چې first news of the day was Mohsin Dagar, obviously member Assembly, National Assembly, or Ali Wazir Sahib, member National Assembly, Shawi the FIA questioning for what? Well, هغه خو illegal activities کې ملوث نه دي او basically دا intimidation tactics دي دا bullying tactics دي او دا ډیره غلطه خبره ده زه openly condemnation کوم international forums باندې دا خبره مونږ زه په خپل individual capacity کې به او چتوم because this is against basic human rights right of protest او دا خو د ځان لپاره protesting protest یا احتجاج نه دی او ټول پښتنو حق لپاره دی نو دا خو د زمونږ یو رورولي خو زمونږ like is part of our tradition نو دا ډیره غلطه خبره ده او ټول ته پکار دي چې د کوز سره شي صحیح د کوز سره شي تاسو د سټیټ ذکر وړاندې په لومبنه پښتنه کې په دویمه کې هم دغه شانته بیا د علي وزیر او د محسن داوړ چې کوم نن اف ای ال خوا کوېشن کېدل او بیا د ثوابې د پولیسو لخوا غوي ځان سره بوتللو ثوابې ته نو دغه ذکر هم تاسو کړو خو دې کې کومه د پښتنو کو تاسو نه ریحان بي چې د سټیټ د ریاست چې کوم ریسپانس ته کوم جواب دی دا غوي د پی ټی ایم د غوښتنو ته او بیا دغه شانتي دا غوي چې کوم غوښتنې هغه نه تاسو څومره مطمئن څنګه هغه ته څنګه نظر باندې ګورئ چې دا سټیټ سره ریسپانس دی زه مطمئنم چې دا د دې تحریک ته نور زیات انرژي راکړي دا bullying tactics سره intimidation tactics سره دا بالکل clear صفه خبره کوم چې دا تحریک داسې به نه ختمه د دې ختمېدو کې دا intimidation tactics یا bullying tactics دا arrest دا به کار نه کوي دا یو تحریک د یو کس خبره نه دی دا د منظور پښتين یا د محسن داور arrest او د علي وزیر arrest یو جنې به تاسو تنګول کوي نو دا نشي ختمې دی کې نه دی in fact دیتا نور انرژي راکوي ځکه چې دا تحریک یو آئیډیا دا یو دا داسې تحریک دا د دې مومنټم دینا دی غلط خبرونه د ریاست غلط ریسپانس نه زیاتیږي actually نور موټیویشن راکوي and I think it's completely backfiring نن تاسو ټویټر باندې وګورئ worldwide condemnation
and actually داسې خبرو سره رحمه بي تاسو وړاندې بیا راځم او پوښتنه دا لرم ک راشو تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کومه وینا وا هغه د 100 ورځو د پوره کېدلو په واک کې د پاتې کېدلو دا غیر وروسته کومه وینا وا تاسو څنګه ګورئ په خپل نظر کې کتهغه راته وایي چې د غړومبنې لس ورځې د موجوده حکومت 100 ورځې وبخې لسنه 100 ورځې د موجوده حکومت دې ته تاسو په نظر باندې ګورئ که دا وخت په سوشل میډیا باندې یو لوی کمپاینونه هم روان دي خلک لګیا دي ویناګانې او چرګان غواګان هغه کیسې هم پکې پرون شوي دي خو بیا هم تاسو په خپل نظر کې راته ووایئ چې څه په تاسو څه نظر دی ګورې دا د 100 ورځو پلان 100 day promise یا د 100 day pledge دا ستا یا زما پلان نو یا زما او ستا آیډیا نو دا د انسټالډ وزیر اعظم په خپل رالو ټي وي باندې او دا پلیجز او دا پرومس چې ماته بس 100 ورځې راکې او 100 ورځو کې زه به لایک تبدیلی به راوالم او داسې بدلون به ګورې او بهر نه به خلک راځي او billions and thousands of dollars برازي او دا ټول خبرې کم چې دي کنه دا د وی obviously د پی ټی آی الیکشن کیمپینینګ کې اپوزیشن کې دا سيزونه خوند کوي خو ګورنمنت کې دا خبرې they should have realized چې د دې ځای نشته نو زه خو basically I mean luckily for me ما سره ټي وي نشته پاکستانی ټلویزیون چینلز نشته نو I'm saved by much of the comedy that is happening in Pakistan so I think چې definitely the Salvarzo نور والے basically they in the first 100 days they Salvarzo ke we know that دا نشي کېدی چې پورا like قرضه به واپس شي یا billions of dollars راتلی شي یا security situation will improve overnight خدا کېدی شي چې تاسو policy direction خو ښکاري مونږ ته خو تاسو بالکل clueless ښکاري یو ځل یو announcement کوئ او بیا the only policy which seems to have been claimed by PTI او پخپلم دا اوس accept کوي پرایم منسٹر پخپل accept کوي چې یو ټرن کې څه مسله نشته نو basically the only policy دا 100 ورځو کې we have seen U-turn policy and that U-turn policy حلال دی U-turn policy بالکل ټیک ټاک دی کې اس مسله نه ده او دا د لوی leadership style دی نو اوس پورې we don't know چې افغانستان بارکه what is your policy internally تاسو څه policy ده India بارکه څه policy ده and actually to be fair to him عاجز سره دونه مطلب دا اکید دی پرایم منسٹر سره اختیارات نشته نو obviously هغه یو ورځ راځي ټي وي باندې وی چې زب ډیم به جوړو او د دې کلیکشن لپاره ډونیشن overseas donations में پکار دي obviously he has a career of collecting donations بل ورځ یې ته order راځي چې دا به نه کې دا د سی جی پی کارونه دي د ځان بل ساته نو basically the prime minister has no authority نو هغه به obviously د چرګانو او د هاګانو خبرې بکې because he has no space to play on مطلب کرکټ ته کریز کې زم نه ملاويږي نو how do you expect him to score a sixer نو اجازه سره سپیس نشته په خبرو کې تاسو یو لفظ استعمال کوئ سټال وزیر اعظم دغه ټکی تاسو استعمال کوئ زه غواړم چې دغه لږ زموږ اورېدونکو ته لږ متواضح چې سټال وزیر اعظم ځکه چې ډېر خلک بغواړي چې په دې باندې ځان پوه کړي چې تاسو مقصد دغه یا دغه مطلب چې دا ورته لږ واضح کړي خو د دې سره سم هم دغه سره ستاسو په نظر تاسو خو ډېر په وضاحت سره ډېر په ایکسپلینیشن سره دغه جواب وویلی تاسو ته څه بدلون ښکاري څه چینج درته ښکاري بدلون یا دا overnight تبدیلی these are utopian concepts زموږ problems دونه complicated دي او دونه مطلب like for example تعلیم والے these were the things that 2013 کې those of us including myself کوم خلک چې پی ټی آی ته ووټ ورکړی نو we wanted چې دا long term policy به develop کړي it was a centrist party now
in the past 5 years and definitely run up to the elections, the party چې دا یا د party leadership چې دی د هغې ideology خو بالکل مطلب بخپل هم confused دي او voters هم confused کوي چې کله تاسو بالکل extreme right wing سره کېنئ، کله تاسو left wing خبرې کوئ، کله تاسو د انډیا anti India خبرې کوئ، جنگ خبرې کوئ، او کله تاسو د کرتار پورا border کلاوئ. او even though I do think چې دا د PTI achievement نه ده، د کرتار پورا border opening has nothing to do with the PTI, as not the PM's achievement, that they credit pura the Chief of the Army Staff, the Z, and it would be unfair to credit PTI and the Prime Minister for this. Zawayam she installed Prime Minister da zama suggestion adi da foreign articles کې دا لیکلي دي، دا ګارډین کې نیویارک پوسټ کې دا شیزونه مونږ اوس بین الاقوامي سطح باندې دا ګورو چې خلک وایي چې انسټال پرایم منسٹر دی. وای انسټال پرایم منسٹر چې دا منډیټ سره نه دی راغلی که یو ریس کې پنځه کسانی وبخې ډېر معذرت تاسو وایي چې آرټیکلز خو کوکتل شي یو ریس کې یو جمهوریت نظام د لارې نه که او خلکو رائے ورکړي دي رائے د لارې او بیا ایگزیکټلی نو ګورې جمهوریت نظام دا دی چې تاسو یو ریس دی، ٹھیک شو، یو ریس شروع شوی دی او هغې کې 15 کسان دي او ریس نه مخکې تاسو 4 کسان ریس نه وباسئ، ډسکوالیفای کړئ او یو کس پاتې. Now, what kind of democracy is it? Obviously, that is what I'm talking about. And we have seen, not only pre-poll rigging, but the level playing field, no. Obviously, they had no choices. Everybody knew. The PTI hukumat ki razi, and this is why we saw like Peshawar ke ya Sindh ke ya everywhere, Punjab particularly, everybody knew hukumat with the PTI razi, no PTI the larshe. And we saw career politicians, mafad parast, electables, kamchi shalkaluna government sara with the feudal families or the electable families, they went to PTI. It was clear چې دې ځله د حکومت به PTI ته بزي او وزیر اعظم به عمران خانی. So that is not جمهوری نظام کنه. This is not جمهوریت. دې کې choice نشتا، دې کې the vote کردار نشتا، دې کې pre-planning, pre-poll rigging, and at the day as well. نو اوس خلک وایي چې تاسو سره څه evidence دی چې rigging شوی دی. نو د evidence خو د بېنظیر بوټو کیس کې هم نشته، evidence خو د اسامه بن لادن کیس کې هم نشته، evidence خبرې خو پاکستان کې دیر. How can you go against the state, against a deep state? How can I prove anything? Evidence خو ټول هغې سره دی. د هغې خوښه ده چې evidence را پیدا شي یا evidence پټ شي. دا خو د deep state خبرې دي. زمونږ عاجزانو سره به evidence به صحیح ده. صحیح. تاسو دغه خبره کوي که څه هم تاسو د آرټیکلو ذکر پکې وکړو، بیا هم دغه PTI یا د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دوی په خپله باندې چې کوم دریځ دی هغوی وایي چې مونږ د یو جمهوري پروسې د لارې مونږ په حکومت کې راغلي یو، خلکو رایې راکړي دي، ووټ راکړی دی او د هغه ووټ د لارې مونږ په حکومت کې یو. خو تاسو وایئ چې نه دا دغه شانتي دي. ښه را به شم صحافت ته. دا وخت تاسو پخپله هم یو خبریاله هم یې او د یو شمېر میډیا آوټلیټ سره هم پاتې شوي او کار هم کړی دی. په موجوده حالاتو کې که وګورو د صحافت په اړه باندې تاسو دغه پوښتنه وکړو چې نن سبا د سنسرشپ چې کومه کیسه روانه ده په پاکستان کې او خلک ډېر زیات فکرمنده هم دي. تاسو په دې لړ کې تاسو کوم فکرمندۍ لرئ؟ آیا تاسو څومره فکرمندۍ په دې لړ کې څومره چې څنګه چې خبریالان دي په پاکستان کې دا وخت؟ ګوره obviously situation ډیر زیات فاشست لاینز باندې روان دي. پاکستان نورث کوریا نه زیات ماته دلته فاشزم ښکاري. که تاسو به تنقید کوئ یا ایون څه مطلب لګونتې لایک پوینټ آوټ به کوئ چې دا غلط خبره ده یا ایون هارملیس ټویټس، نو د هغې گنجایش بالکل نشته. الکترونیک میډیا باندې تاسو خو خبرې ټول انکران یې لرې کړي دي. میګا هیوی ویټس have been removed
او even the ones that were pro PTI یا pro عمران تاسو به اوس به تاسو ته ښکاري چې د هغې ضرورت هم نشته او پیسې هم نشته نو دا ټول به لایک یو کلینزینګ به شروع شي and it's unfortunate چې زمونږ پرنٹ کې particularly ټلویزیون باندې بالکل voices of dissent هغې ځای نشته and دې کې زه دا اډ کول غواړم چې how sad is it چې د عوامي national party took a stand took a decision against مشران افراسیاب خټک صاحب and بوشا بیبي this is also part of the same مطلب part of the same stance چې خلک هم چې state سره نه دي people who are not buying or selling our agenda no they have no space they don't have any space in political systems they don't have any system in political parties and they have no place on TV and I was upset چې the Voice of America یو program باندې مطلب دا ډیره بده خبره ده دا چې ISPR په خپل کامنټ کوي او دا غلط impression send کوي خلکو ته بلای internationally خلک I think are turning a blind eye because obviously foreign forces as well have always used us as a proxy no us but equally that they زه خو optimist am no what do I see as a silver lining نن سبا د electronic media یا د online media YouTube باندې social media باندې هغه باندې ډیر زیاته زه شتا تاسو Voice of America I think much of the following Facebook باندې تاسو خلکو سره connect کوئ پورا دنیا کې تاسو message زی no I think that this medium actually will be promoted because all these good voices come to like likal kai or come to like journalism ki masharan di aghabat electronic da social media bande barazi YouTube bande Facebook bande barazi no the agi outreach not only dena baziyati ki but also censor ba bilkul khatam shi because natural rating ba shuru shi normally television setup ke dase kisa da chi kadare ham khabari khokh na di no barana ba order razi chi ham but on online media staso hits bande da system chalegi ji yo million hits ral Vakil Khan program da para no you can't be removed because you have evidence and it is a natural rating system no da silver lining yo ma takhkari having said that zadam wel غواړم چې زمونږ کم چې ټویټر باندې خبرې دي د هغې complaints officially اوس ټویټر ته ځي او داسې یو څو کسانې short listed دي او د هغې complaints ټویټر ته اوس لیږلي دي official complaints لیږلي دي and زما یو د پښتون تحفظ movement your video actually it wasn't even a Pashtun Tahaffuz movement yo tasu be katali yo video dwa alakan dia lasune tadali di au dagi Manzoor Pashtin barake ai wata wai video ke sade wai warta tab like skaf bade de Manzoor Pashtin pase kawa au kanzale kawa no agha baade zama yo tweet che دا سب مطلب دا خو بالکل obviously shocking video دی نو غي باندې official complaint لاړو ټویټر ته نو دا چلونه شروع کړی دي چې even on social media زمونږ voice suppress کول غواړي but this cannot go on forever because actually again I'll say چې دا tactics چې دي دینا movements تا یا critics تا زیات motivation or زیات energy راکوي because we feel that we have a voice and we have a right اوس خلک ماته وایي ته بهر ناست یې او ته د پاکستان باره ولې خبرې کوې ته خو برټش نیشنل یې نو ما وی زه خو د اوس ماته باچا خاني نه ښکاري ANP کې هم نه ښکاري نو باچا خان خو for a whole decade was ملک بدرو that doesn't mean چې تاسو به خپل یو سنسبیلیټي به پرې دی یا که خپل په خپله تکلیف کې نه او باقي خلک تکلیف کې ګوري خپل
روټس یا خپل کوم چې پښتنه بیلټ دی الته زیاتی غوري تاسو تخکاری نو زه به چپ کینم that is not sensible that is not this is not انسانیت this is not دا زما دین ترغیب نه دی دا زما upbringing نه دی no we have a right and I think that we must keep on with it صحیح تاسو وایي چې تاسو حق دی او تاسو به خپل غږ پورته کوئ که څه هم او ډېر مثال سره تاسو دا خبره وکړه اخیری پوښتنه په تلو تلو کې زه به غواړم چې هغه پښتنې زنانه پښتنې جونې پښتنې ښځې چې تاسو اوري او ګوري دا وخت هغوی ته به د ریحام خان پیغام سوي میسج به سوي کومه خبره به ورسره شریکول غواړئ په تلو تلو کې ګوري ما دا کتاب لیکلی نو خلک ما ته ډیره زیاته obviously it is very easy چې زموږ معاشره کې یو ښځې ته یو جنکو باندې لایک خلک مډ سلینګینګ از very easy ګلاله اسماعیل سره تاسو به خبري چې یو دوه کالو نه کوم کمپین شروع شوی دی او اوس ګورم چې باقي ښځو سره نو we are easy targets نو دا مې کتاب مې ځکه لیکلی دی چې تاسو دینا کاریج او دینا لایک تاسو همت واخلئ او ګورئ چې اکچولی ستاسو آواز یا ستاسو جبه چې دا هغه د قدرت کار دی so if anybody tells you چې تاسو دا ښځې ته پکار نه دی چې دا خبره وکړي یا ښځې ته پکار نه دی چې ambitious یا ښځې ته پکار نه دی چې دا کتابونه ولیکي یا whatever politics ته راشي نو I want to stand as a symbol چې you can do it زه خپل لوریانو دپاره او ستاسو بچو دپاره I believe چې زه به نن یو step زما یو step نه خلک به courage به علي and they will also come out ځکه چې we have a long tradition of very strong women very like I said Bushra Bibi Tawgora like I've grown up around her and so I know چې د هغې یو اوږد struggle دی او دا پښتنه ښځې دي نو don't think چې تاسو که ښځه یې نو you're weak no تاسو ټولو نه زیات همت او ټولو نه زیات strength ښځو سره دی ځکه چې موږ تاسو سړی برداشت کوو نو imagine موږ بالکل کلک او ټولو نه زیات powerful یو نو please don't feel چې زه ښځه یم نو زه ویک یم یا زه ښځه یم نو دا یریږي ما بالکل ما یریږي be bold be brave او انشاءالله الله پاک رحمت په تاسو سره وي سمه ده ډېره مننه کوم ستاسو ریحام ډیوي ته د وخت ورکولو موږ سره د خبرو کولو ستاسو ډېره مننه کوم ډېره مننه thank you so much که د مو لیدونکو دا وه ریحام وي تاسو د هغې خبرې اترې واورېدلې هم د دې سره سم زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې چېرته هم یې هر ورځ او چې چېرته شپه نو هلته ته ښه شپه غواړم او چېرته ورځ نو هلته ته هر ورځ غواړم د لوی الله په امان